چې بنو ته درشم ان شاء الله. تاسو ته مخکې ما وویل چې کله هم ټایم میلاو شي 3-4 ورځې فری وي نو ضرور به زه بنو ته چکر در وهم، ځکه چې استاد د مخې ده چې انګلینډ ټیم هم راغلی سیریز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه کتین کې السلام علیکم. قدرمن موجود یو د پاکستان سپر سٹار نسیم شاه بای سره چې د پاکستان فاست بولر یا د خپل رغلی مش سره موجود شنیاز بای و کوم د افغانستان سره یو میچ کړه و دوی چکه والی په ایک ټیم باندې د ملک عبدالملک گروپ اینڈ کمپنی طرف نه د 5 مرله پلاټ په نیو بهریا ټاون شه الاټ شو د هغه بقاعده اعلان شو. هغه حواله سره په شنیاز بای دوی درې خبره تکه نه بعد نسیم شاه بای سره دوی درې خبره کوي. شنیاز بای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ګلشن پراپرټي اونر شانیاز خان ملک عبدالملک گروپ اینڈ کمپنی طرف نه چې کیم مو نسیم شاه بای چې د پاکستان سپر سٹار دا اغتا مو یو 5 مرله په دوی چا کې چې افغانستان خلاف د دوی چا کې والی و چې پاته را باندې غون میچ پاکستان ته وروړو لکه بوی میچ ته وتل نو چې کیم نه طلب میچو او خدای پاک د په ذریعہ سره بیا پاکستان ته لکه پاکستان نوم یې روشن کوم مدد د حوصله افزایی د پورا یو 5 مرله پلاټ گیفت کړو او کاغذ خلک ویل چې دا دروغ اعلان ده اعلان میلان نه کوي. نسیم شاه په بای باندې 5 مرله نه چې 5000 کرنال مزکانو د اورکا چې سیدای میشتا کیر ترسی و اوه کمیش څنګه په باندې شدای کې نه دا ویډیو باندې زه ته چې خپل جیب طرف نه یو کرنل اعلان وکاو خو یو دا یاد کمیشتا کیر جوړای دروغ اعلان الحمدلله میر نه سب پر کړی دي ونو زندگی شو کې الحمدلله د وډینه دي نو عبید بای دا نو سلیم بای دا نو نوري وډینه دي اینو غون نوستي ما باجی سره چې زه په ټلیفون راغدلو هغه دروغ نه دي ونن الحمدلله چې مخامخ یو ویني بای نسیم بای وته سه مخامخ ویني او ته تخپلاوي امین نه چې دا قابل ک میشه د ډیره شکریا ده کوي الله د دای د ټوله دنیا بچاو ګرځي. ډیره زیاته مننه. پهله خو به زه دا یم چې تاسو ډېر لرې نه رالی تکلیف هم وکړو. زما خپله باندې اراده وه ما خو ستاسو دا ویډیو ډېرو کسانو سینډ کړې وه نو آی تھنک چې د هغه خو څه مسله نه 5 مرلې 10 مرلې دا خو یو سیزونه دي خو دا چې ستاسو د مینې او د ستاسو د جذباتو ډېر زیات شکریا چې تاسو دا غزینه داسې رالی. ما خپله اراده کړې وه خو دا چې سبا واپس روان یو کراچۍ کې انګلینډ سره چې کوم سیریز دی د هغې دپاره لیکن تاسو دونه لرې نه رالی او دونه تکلیف هم وکړو او ستاسو د دواړو ډېره زیاته شکریا او مننه او خوشحاله اوسئ. بس صرف دا ستاسو دعاګانې مونږ خو بس ګراونډ کې لګیا او خپله لاس او خپې وو خو دا ټول چې کوم دی دا ستاسو دعاګانې نو ستاسو د دواړو ډېره زیاته مننه. جی چې بنو ته درشم ان شاء الله. تاسو ته مخکې ما وویل چې کله هم ټایم میلاو شي 3-4 ورځې فری وي نو ضرور به زه بنو ته چکر در وهم، ځکه چې استاد د مخې ده چې انګلینډ ټیم هم راغلی سیریز دی هغه نه بعد به انشاءالله ورلډ کپ دپاره ځو نو بس تاسو ټول دعاګانو درخواست دی چې کله م ورلډ کپ نه راشم او ټایم وي نو زه به ضرور بنو ته وزټ کوم، ځکه چې زموږ ټول پښتانه ټولو حق دی چې ټولو سره میلاو شو او کوشش به کوم چې خپل علاقې ته بنو ته چکر ضرور ورلګوم. میش خو نسیم بای نه مخشه ټیم وخوسته خو دوی چې کچیر ټیم ورته میلاو شو به ان شاء الله زبانی ته در دریمه پلوریار ته ویلی وشا دادی رو او اګه نه بعد دته مصروفیت په وجه باندې دوی چې کوم ته ټیم رو کایا به زه درسه به میرو ته ویل چې نامیش خلق تنګای چې د پلاټ ول درويخ کیسه چا میش رښتیا کی زه ته مشای ورته وروړو او ان شاء الله د میش د سره ودایر سره وکړه چې کله موته د ورلډ کپ نه بعد ټیم میلاو شي به دغه شي ان شاء الله په ویډیو باندې تاسو وینئ چې د نسیم شاه بای په باندې شه د میش پیج راشه ان شاء الله نوسوي ملک عبدالملک گروپ اینڈ کمپنی په ځای شوی نوسوي د خدای په پادر و ټول وینئ او غاټ پروګرام شه استقبال وکای او دل شاه بای وای پاشه مشکل د سکرین درې کسون نه اور سره انوایټ کای چې هغه باندې پښتون دي محمد وسیم وزیر جونیئر دا هغه سره نسیم بای دا او دغه سره محمد رضوان خان امیش دوبنده پته کوي او خور دل شاه امیش په خپل انوایټ کوي امیش ته وندر سی ان شاء الله میروي شوید استقبال کوي او شو پروګرام ورته کوي چې دغه میر نشو قشول شي او دغه شی ان شاء الله مخ په ویډیو باندې تاسو وینئ دروغه کیسه وینئ ان شاء الله.